نومورکي اتلان. هغه اتلان چې هالیوډ موږ ته د سمندري غلو په نامه راوپېژندل. زه مجرم وم چې ارمان مې سپین قانون و، پر ما پورې دغه تور و بل څه نه و، شهادت مې پر تا پور. 12مه برخه. په تېره برخه کې موږ وویل چې خیرالدین بربروسا وویل چې موږ ولې د یو چا څخه مرسته نه غواړو. ملګرو یې ټول یو بل ته وویل ولې د چا څخه مرسته غواړو. خیرالدین بربروسا وویل د عثمانیانو څخه. هغوی بیا حیران سوه، ویل د ترکانو څخه. خیرالدین ویل هو د ترکانو څخه، ځکه لکه څنګه چې ښکاري دوی ډېر ژر پراخیږي او د دوی بریاوې په اروپا کې دا خبره تاییدوي. او شاید تر ټولو لوی دلیل دا وي چې محمد فاتح په قسطنطنیه کې څه وکړل. دا موږ ته راښیي چې همدا ترک دي چې راتلونکی ځواک به وي. او زما اند دا دی چې دوی به د ترکمانو د ذوالقادر او غولاري امارتونو ته راورسیږي. هغوی به له منځه یوسي او بیا به شام، مصر او نورو اسلامي سیمو ته راسي. صالح ویل ته فکر کوې چې مملوکان به غلي پاتې سي؟ دوی به مقاومت وکړي، خو زه فکر نه کوم چې د ترکانو پر وړاندې به ودرېږي. او بیا خو ملت هم د دوی د کړو وړو څخه تر پوزې راغلی دي، دا به هم په جګړه کې د ترکانو مرسته وکړي. قومندان صالح ته مسکی سو، ویل دا دومره معلومات تا له کومه کړي دي ځوانه؟ هغه ویل ښه غوږ نیونکی یم. او ته وایې چې ترک به د راتلونکي ځواک خاوندان وي؟ خیرالدین ویل همداسې وینم. صالح بیرته خپلو معاونینو ته وکتل او ویې ویل تاسو څه وایاست؟ ترغود ویل دا یو مناسب لیدلوری دی، خو زه فکر کوم چې باید بیړه ونه کړو او انتظار وکړو چې دوی شام یا مصر ته ورسیږي. بیا به ووایو چې همدا تر ټولو پیاوړي دي، ځکه اوس خو دوی سمندري ځواک نه لري او فتوحات یې ټول په وچه کې روان دي. عروج د نظر لپاره خپل نظر صالح ته واړوي. ویل موږ د مملوکانو او د ختیځ افریقا د ټولو امارتونو سره اړیکه نیولې ده، خو یوازې حبسیانو مرسته راکړه. نو څه شي موږ منع کوي چې د ترکانو سره اړیکه ونیسو؟ ښایي لږ تر لږه موږ ته پیسې راکړي. عروج یو شیبه چپ سو او فکر یې وکړ، خو ناڅاپه یو سرتیري دروازه وټکول او هغه ورته ویل راځه. سرتیري راغلی. هغه وویل هغه راغله زما سرداره. عروج ویل راغله؟ سرتیري ویل هو، او اوس د لنګر اچولو په حال کې ده. عروج ویل ډېر ښه. ټول حیران او په تمه سوه. صالح د عروج څخه وپوښتل څه خبره ده؟ عروج ویل له ما سره راسئ وبه ګورئ. یوه ستره کښتۍ چې د دوی د لنګر وهلې کښتۍ په اندازه وه د بندر پر لور روانه سوله. عروج د خپلو ملګرو سره او نور اوبازان هم ورسره وه رسېدلي وه او ټول د دغې سترې کښتۍ د لنګر اچولو ننداره کوله. صالح ترې وپوښتل دا څه دي؟ عروج ورته ویل ما د دې نوم توره ګیڼه ایښې ده، یعنې قیمتي ډبره. ترغود حیران سو، ویې ویل تور لال؟ عروج ویل هو، دا زموږ نوې کښتۍ ده چې موږ سره به د هسپانویانو او د هغوی د متحدینو پر ضد په جنګ کې یو ځای سي. صالح بیا ویل نه پوهېږم څه معنا لري دا؟ خیرالدین ورته ویل خبره دومره سپینه ده چې تشریح ته اړتیا نه لري. ای زوړ اوبازه، ښکاري چې زموږ ورور پرېکړه کړې چې زموږ عملیات پراخ کړي او دا لال به زموږ سره یو ځای سي. نور ټول هم حیران سوه او حیرانتیا د څېرو څخه ښکاره وه. هغوی ټول کښتۍ ته وختل او د هغې په پراخو برخو کې وګرځېدله. دا کښتۍ د عروج د پخوانۍ کښتیو څخه هم لویه ښکارېدله. عروج هم لکه نور د هغې کښتۍ ګوټ ګوټ ته وکتله او صالح او ترغود هم ورپسې سول. صالح ترې وپوښتل تا رانیولې ده؟ عروج ویل هو. صالح بیا وپوښتل له کومه وخته او ولې دې مخکې موږ ته څه نه وویلې؟ عروج ورته ویل غوښتل مې چې دا ټولو ته یوه حیرانوونکې ډالۍ وي. سالم ورغبرګه کړه، ویل او خو دا رښتیا هم یوه حیرانوونکې ډالۍ ده، خو ته نه ګورې چې دا یو څه ګران بیه هم وي. عروج ودرېدی، ورو وګرځېدی او ترې وپوښتل څه مطلب دې دی؟ سالم ورته ویل مطلب مې دا دی چې د دې کښتۍ د اوبازانو او جنګیالیو معاشونه به له کومه درته پیدا سي؟ عروج ویل له کومه چې د نورو کښتیو پیسې پیدا کوو، د هسپانوي کښتیو څخه چې موږ یې نیسو. سالم ویل او آیا دا به بسنه وکړي؟ عروج ویل واه ای زوړ اوبازه،
ته نه وینې چې دوی 4 بشپړې کښتۍ جوړ کړې، نو ته هم د خیر امید ولره، خیر به درومي. او دواړه حیران یو بل ته کتله. کلونه تېرېدل او عروج خپله خوښه چې د اروپایي تجارتي کښتیو پر ضد بریدونه کول وه بیا پیل کړه. هغه به کښتۍ نیولې، د هغوی سامانونه او مالونه به یې اخیستل او کسان به یې بندیانوله. او له بله پلوه هغه به د اندلس څخه راغلي مهاجرینو ته چې په وړو بیړیو کې تښتېدلي وه مرستې رسولې. عروج اروپا ته د بحري جګړو په هنر کې سخت درسونه ورکړل. کله چې د 904 هجري کال پیل وسو، فرناندیز د قشتاله او ټوله هسپانیا باچا د خپل دربار په مجلس کې چې د اروپا زیاتره پاچاهان پکښې حاضر وه خطبه وکړه او ویې ویل: ای درنو پاچاهانو، لکه څنګه چې مې مخکې وویل، دا محمدي غله نعوذ بالله موږ ته ډېر تاوانونه اړولي دي، او دغه د غلو ډلې زموږ تجارتي کښتۍ د مدیترانې په سمندر کې چور کړي دي. موږ د خپلو شاوخوا دولتونو سره د تجارت له لارې پرې کړي یو. لا دا چې نور هم څه کوي، زموږ پر بندرونو هم وخت په وخت یرغلونه کوي او موږ بې وسه ولاړ یو. یو پاچا بې حوصلې سو ویل: ای باچا، لنډه یې کړه. فرناندیز لږ شېبه چوپ سو، بیا یې هغه ته وکتل او ویې ویل: ښه، نن مې تاسو راغوښتي یاست څو درته یوه نقشه وړاندې کړم چې زما د بحري قومندانانو څخه چې کاردینال دوسینیسروس نومیږي هغه راکړې ده، او زه یې مناسبه ګڼم څو دا خطر له منځه یوسو. دوسینیسروس چې یوه غټه جسه درلودله، د پاپانو لباس یې اغوستی او د سړې څېرې لرونکی سړی و. یوې سترې نقشې ته ورنږدې سو چې د دیوال پر سر ځوړنده وه. هغه وویل: زما نقشه 2 برخې لري. لومړی برخه زموږ د قشتاله د سلطنت ده. موږ 10,000 جنگي سرتیري راټول کړي او د دې لپاره اړینې کښتۍ او مالي وسایل برابر کوو. دویمه برخه ستاسو ټولو له مرستې سره تړاو لري، او هغه دا چې موږ ته باید مرسته راکړي څو پر هغه ساحل یو عربي افریقایي سلطنت ونیسو. دلته نو په مجلس کې همهمه راپورته سوله. ویل په دې سره به موږ پر هغه غله د حرکت ساحه راتنګه کړو او زموږ لپاره به یې نیول اسانه سي. یو بل باچا ورته ویل: ښه وضاحت ورکړه. دوسینیسروس خپلې چوکۍ ته ولاړی. ویل: زه وایم راځئ د افریقا پر ساحل یو ضعیف سلطنت ونیسو. دا کار به موږ ته دا موقع راکړي چې دا غله یوازې په یوې برخې کې بند کړو. بل باچا فرناندیز ته وکتل. ویل: ای فرناندیزه، ته غواړې یوه ستونزه د بلې ستونزې په بدله کې حل کړې؟ ته نه ویرېږې چې دا کار به د مسلمانانو سره مخامخ جګړه راوپاروي؟ موږ د دوی له سختې جګړې څخه خبر یو. کاردینال دوسینیسروس ورولوېدی. ویل: له دې اړخه اندېښنه مه کوه، موږ ښه څېړنه کړې ده او مناسبې حل لارې مو پیدا کړي دي. مسلمانان نور د پخوا غوندې ځواک نه لري. موږ خو دلته په هسپانیا کې له منځه یوړله. په افریقا کې هغوی یو له بله سره په جنجال اخته دي. هغوی نه مرسته کوي او نه یو موټی کېږي. موږ له حبسیان سره په تونس کې او د ترابلس سره تړون کړی دی چې زموږ د بریدونو بندولو په بدل کې به دوی بېطرفه پاتې کېږي. ورونو، دلته یوې تبصرې ته ضرورت وینمه. ډېره مهمه تبصره ده. هغه دا چې مسلمانان که لږ وه او یو موټی وه او په خپلو کې نه جنګېدل او نه د مشرتوب او چوکۍ حرص درلودی او نه د بل مسلمان رور مال ته غل و او نه د هغه د ناموس په لټه کې و، نو هله به دا لږ مسلمانان پر ډېرو کفارو بریالي وي. لکه دا چې موږ د تاریخ په ځلانده صفحو کې هم وینو. د طالوت علیه السلام لښکر 314 وه، مګر پر یو لوی ښار بریالي سوه. د بدر په غزا کې هم مسلمانان 314 پر زرو کسانو یې بریا لاسته راوړه. د احد په غزا کې 700 صحابه پر 300 کفارو کامیاب سوه. د خندق په غزا کې 3000 مسلمانان پر 200 کفارو بریالي سوله. همداسې د موته په جنګ کې 60,000 مسلمانان پر 200,000 کفارو بریالي سوله. همداسې اوسنی وخت کې په افغانستان کې د کفر د غلام او ګوډاګي رژیم په مقابل کې د ګوتو په شمېر مجاهدین کامیاب او کابل یې خپل کړ. د دې لامل څه و؟ آیا هغوی قوي وسله درلودله او که ټکنالوژي ورسره وه؟ نو که د طالوت علیه السلام له وخته ونیسې، بیا تر افغانستانه پورې نه د کسانو شمېر زیات و او نه د وسلو، بلکې د ایمان قوت، د مسلمانانو وحدت او په لوی سر کې د خدای جل جلاله نصرت و چې مسلمانان به کامیاب و. مګر که برعکس چا خپل وحدت او د ایمان ریښې د خپل زړه څخه لرې کړلې او د غلامۍ زنځیر یې غاړې ته کړ، نو بیا به یو انسان وي مګر ژوند به یې تر حیوان بدتر هم وي. مسلمان به وي مګر یو تش مسلمان، لکه نن چې هم موږ په سترګو وینو. هغه هیواد چې مظلوم فلسطین یې په څنګ کې دی،
خو بیا هم دوی د پیسو او شرابو په نشه کې غرق دي. نه د میندو आवाज اوري او نه د ماشومانو آه. دا ځکه چې دوی نه خپل غیرت کوي او نه د بل مسلمان لپاره لار هواروي. د دې لامل دا دی چې دوی خپل غیرت د یو څو پیسو په وزن کې سپک کړی دي. مسلمانان باید د خپل دشمن په مقابل کې یو موټی وي، مګر نن هغوی د دشمن سره لاس یو کوي. نو ځکه د کفارو باچاهي اوږده سوله او ځکه کافر په هر څه کې تر موږ مخته دی. که موږ ټوپک جوړوو هغه ټانک جوړوي، که موږ ټانک جوړوو هغه تیاره جوړوي، او که موږ تیاره جوړوو نو هغه اټم جوړوي. که موږ اټم جوړوو نو هغوی زموږ غیرت په پیسو رانیسي او بیا موږ د دوی پر اټم باندې پیره کوو. څومره د افسوس ځای دی. آیا ستاسو فکر دی چې کاردینال څه وویل؟ ویل مسلمانان په خپل منځي جګړه کې دي، موږ ته فارغ نه دي چې زموږ مخه ونیسي. بل باچا وپوښتل نو ته وایه سلطنت انتخاب شوی دی؟ کاردینال ځواب ورکړ ویل هو، دا سلطنت د نورو په نسبت ډیر ضعیف دی او نور سلطنتونه هم ورسره حساسیت لري. دا سلطنت الجزایر دی. په همدې 904 هجري کال کې فرناندیز وتوانېدی چې د اروپایي سلطنتونو څخه د الجزایر د نیولو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. له دې وروسته هغه یوه ستره بحري بیړۍ چې زرګونه سرتیري ورسره وه د هدف پر لور واستوله. د شپې د تیارو په راتګ هسپانوي کښتۍ د الجزایر ساحل ته ورنږدې سوې او هلته یې یرغل پیل کړ. زرګونه وسلوال سرتیري ساحل ته کښته سول، څو ښار لاندې کړي. یو شمېر الجزایري پوځیان ورسره وجنګېدل خو وځپل سول. د شپې له شپږو بیړیو څخه اروپایي پوځیان یو پر بل پسې ساحل ته کښته سوله او د الجزایر پوځیانو سره د دوی په خپله خاوره کې سخته جګړه پیل سوه چې تر سهاره پورې دوام وکړ. مدافعین وتوانېدل چې د اروپایانو لومړۍ څپې شاته وتمبوي او هغوی د سمندر غاړې ته یوې کلا ته محدود کړله. په قصر کې د سلطان سالم اتومي شاوخوا د هغه د حکومت مشران، سلاکاران او د پوځ قمندانان ټول سوي وه او د جګړې د وروستیو بدلونونو په اړه یې بحث کاوه. یو قمندان د حالت تشریح کولو ته دوام ورکړ. ویل موږ وتوانېدو چې هغوی د شمالي سواحلو څخه وشړو او د دې مخه مو ونیوله چې دوی د ساحلي ښارونو پر لور پرمختګ وکړي. خو هغوی د حملې په پیل کې د حصن المالحه د نیولو توان درلودی. سلطان پوښتنه وکړه ولې مو هغوی له هغه ځایه ونه درول؟ قمندان ځواب ورکړ له بده مرغه ای بادشاه، موږ د یرغل په پیل کې د دوه انتخابونو ترمنځ پاته وو. کله چې هغوی په ډیر زیات شمیر سره ساحل ته کښته کېدل او زموږ لومړني ځواکونه یې له منځه یوړل، موږ مجبور سوو یا خو باید د مالحه د کلا څخه تېر سوي وای څو د ښارونو د دفاع صفونه تنظیم کړو، یا به مو همالته ورسره جګړه کوله چې دا به د زرګونو کسانو د وژل کېدو سبب ګرځېدی او بیا مو د ښارونو دفاع نه سوای کولی. نو دا فیصله وسوله. سلطان وپوښتل ښه، اوس د مالحه د آزادولو لپاره څه ته انتظار باسو؟ قمندان چوپ سو، شاوخوا یې وکتل، بیا یې وویل له بده مرغه ای بادشاه، نور هغه ځواک نه لرو چې د هغې کلا سره جګړه وکړو. اکثره سرتیري په دفاع کې وژل سوي دي او زموږ کښتۍ یا خو تباه سوي دي یا د هسپانویانو لاسته لوېدلي دي. حال مو ډېر خراب دی. سلطان سالم وویل دا معنا چې نه یوازې دا چې د کلا نیولو توان نه لرو بلکې د دفاع وس هم راڅخه پاته دی. قمندان تایید وکړ. یوه شېبه چوپتیا خپره سوه. بیا یو سلاکار وویل که اجازه وي ای بادشاه، یو مشوره لرمه. سلطان سالم وویل ووایه ای ابن الحسن. سلاکار وویل زه وایم چې د مرستې غوښتنه وکړو. سلطان په تمسخر وویل د چا څخه مرسته وغواړو؟ د مرینیانو څخه که له حبسیانو څخه؟ دا ټول زموږ دښمنان دي او شاید ځینې له همدې هسپانویانو سره مرسته وکړي. سلاکار وویل ما دغه نیت نه درلودی. ما اورېدلی دي چې یو څوک دی چې عروج نومیږي د خپلو ملګرو سره د هسپانوي او اروپایي کښتیو پر ضد بریدونه کوي او د اندلس د مظلومو مسلمانانو سره خواخوږي لري. که پیغام ورولېږو شاید مرسته مو وکړي. یو بل تن ورودانګل ویل زه اجازه غواړم ای بادشاه. سلطان سالم وویل ووایه. هغه سړي ویل زه دا مشوره ناسمه بولم. سلطان ویل ولې؟ هغه ویل دا خلک نه اصلي سمندري کسان دي نه پوځیان، بلکې دا غله او چورماران دي چې د اندلس په نامه سمندري غلاوې کوي. نه باید باور پرې وکړو، که مرسته هم وکړي راتلونکي ته به خطر جوړ کړي. وزیر ځواب ورکړ ویل دا خبرې د دښمنانو تبلیغات دي. دا خلک هسپانویانو ته لوی تاوانونه رسولي دي. مخالف سلاکار ویل که دا هم وي موږ باید قمار ونه کړو. که شهرت یې خراب وي نو ولې خطر ته ځان واچوو؟ وزیر ویل
خو آیا ته فکر کوې چې موږ به یوازې له دې حالت څخه ځان ژغورلی سو؟ سلاکار د امیر په لور وکتل، ویل که اجازه وي زه بله مشوره لرم. ټول چوپ سول. هغه ویل زما په نظر باید د هسپانویانو سره سوله وکړو، ورته جزیه ورکړو یا لږ تر لږه پیغام ورولېږو چې پوه سو څه غواړي، شاید جګړه بنده سي. سلطان ویل آیا موږ دا کار مخکې ونه کړ؟ مخکې له دې چې هغوی حمله وکړي زه فکر نه کوم چې دوی به سوله وکړي. دا خلک زموږ د سلطنت په نیولو پسې دي. هلته بیا په یو هسپانوي کښتۍ کې کاردینال ناست و. یو افسر د ساحل څخه په بیړه راغی. کاردینال وپوښتل څه خبره ده؟ افسر وویل له بده مرغه ښاغلی، موږ د سخت مقاومت سره مخ سوي یو. د ښار دننه اکثره پوځیان موژل سوي. مجبور سو چې شاته ولاړ سو او په هماغه کلا کې ځان وساتو چې د حملې په پیل کې مو نیولې وه. کاردینال وویل مقاومت؟ څه حال دی اوس؟ افسر وویل ډېره خرابه وضع ده، که تر سبا پورې مرسته راونه رسېږي شاید ټول ځواک مو د منځه ولاړ سي. دلته نو جګړې د دواړو خواو تر منځ د کلا شاوخوا زور واخیستی. هلته ډېر جنګیالي یا خو وژل سوي وه یا ټپیان سوي وه، ځکه چې الجزایریان او ورسره نور ملګرو هڅه کوله چې د اشغال سوي کلابندي لا سخته کړي او په عین وخت کې د سمندر پر سر پاتې دښمن ته هم سرخوږی ورکړي. په همدغه وخت کې د هسپانوي قوماندې په کښتۍ کې چیرې چې کاردینال د نږدې څخه د جګړې جریان څاره، د هغه مرستیال ورو ورو ورنږدې سو. ویل ښاغلیه. کاردینال د جګړې حال ته کتله خو د مرستیال غږ ته متوجه سو. ویل څه خبر ده مرستیاله؟ هغه ویل بد خبرونه دي مشره. کاردینال د کتلو څخه لاس واخیستی او مخ یې ورته راواړوه. ویل څه خبره ده؟ مرستیال ویل دښمن ته مرسته را رسېدلې ده. کاردینال ویل مرسته؟ د چا لخوا؟ مرستیال ویل د عربو سمندري غلو لخوا. کاردینال بې سده چوپ سو. څېره یې بدله سوه او ورو یې له ځانه سره وویل لعنت دې وي، دا خو مو بالکل نه و اټکل کړی. بیا یې پوښتنه وکړه زموږ د کلا د ځواکونو حال څنګه دی؟ مرستیال ویل هیڅ ښه نه دی ښاغلیه. که مو ژر مرسته ونه رسوله دا شونې ده چې ټول به له منځه ولاړ سو، په تېره بیا چې دښمن اوس پر بشپړ برید چمتووالی نیسي. کاردینال چوپ سو لکه چې په خپلو غوږونو باور نه لري چې څه اوري. ورونو دا چې مرسته الجزایریانو ته څنګه را رسېدلې ده او چا مرسته وکړه راځو چې واورو. مخکې تر دې چې جګړه شدت وکړي او کاردینال حیران سي، د سمندر په منځ کې یوه کوتره د عروج یوې کښتۍ ته راورسېدله چې د الجزایر د پیښو خبرونه یې راوړي وه. نو د لیک رسونکي سړي ژر د لیک عروج ته راورساوه او عروج چې کله لیک ولوستی نو د هغه د منځپانګې له امله سخت حیران سو او په خپل ځان کې وویل بدمرغه خلک. بیا یو شیبه چوپ سو خو ژر یې امر وکړ سالمه ټولو سرتیرو ته عام تیارسۍ اعلان کړه چې د جګړې لپاره چمتو سي او کپتان ته خبر ورکړه چې لوري الجزایر ته وټاکي. بیا صالح او ترغود راته راوغواړه او خیرالدین او ایدین رئیس ته هم خبر ورکړه چې ژر تر ژره دلته راسي. هغه وویل امر دې پر ځای ښاغلیه. عروج یوازې پاته سو، فکر یې کاوه. بیا ناڅاپه راپورته سو، یوه نقشه یې خلاصه کړله او مخې ته یې کښېښودله. لا څو دقیقې نه وې تېرې سوي چې صالح او ترغود راغلله. السلام علیکم. عروج چې لا هم نقشې ته کتل ځواب ورکړ وعلیکم السلام. صالح وویل څه پیښه ده؟ زه وینم چې سرتیري خپلې تورې او وسلې چمتو کوي، آیا موږ پر چا باندې د برید نیت لرو؟ عروج ویل هو، همدا اوس د الجزایر د امیر استغاثي لیک راورسېدی چې زموږ مرسته غواړي. عروج هغه ته لیک وسپاری. صالح ولوستی چې لیکلي وه هسپانویانو پر الجزایر برید کړی دی. الحمدلله تر اوسه یې یوازې د الملیحه کلا نیولې ده، انشاءالله چې پر وخت به هلته ورورسېږو. صالح او ترغود یو بل ته وکتل خو چوپ پاته شول. دوې کښتۍ د الجزایر ته شمالي بندر ساحل ته ورسېدلې. هلته یې کښتۍ ودرولې او سرتیري ته ساحل پر لور کښته شوله. په همدې وخت کې د الجزایر یو قومندان هم د عروج او د هغه د سرتیرو د هرکلي لپاره راورسېدی. ویل ښه راغلاست وایم جنرال عروج او د هغه زړورو سرتیرو ته. زه عبدالله بن اتومي یم، د الجزایر د امیر سالم اتومي ورور. بیا هم ښه راغلاست، ستاسو شتون موږ ته ویاړ دی او موږ ډېر خوښ یو چې زموږ د مرستې غوښتنه مو ژر ومنله. موږ هر څه ستاسو لپاره تیار کړي دي، راسئ ای ښاغلو. عروج، صالح او ایدین د عبدالله سره روان شول. عروج وپوښتل بخښنه غواړم ای امیره، خو آیا ته به زما سرتیري د جګړې سیمې ته رهبري نه کړې؟ هغه وویل زموږ خلک به دا کار وکړي.
بیا اسماعیل ته وویل اسماعیله د عروج جنرال کښتیو ته هغه ځای وښیه چې هلته به تم کیږي. بیا عروج ته مخ ور واړوه وویل خو موږ به د امیر لیدو ته روان سو. نو دوی همدلته پرېږده چې په همدغه وخت کې کاردینال ته د مرستیال په سبب د مرستې خبر ورسېدی. نو هغه په حیرانو سترګو کتل چې دغه ته خو مو فکر لا نه و کړی، دا مرسته نو له کومه سوله؟ د 2 ورځو وروسته چې شپه سوه نو عروج او د هغه ورور خیرالدین بربروسا د جګړې حالت څارئ، ځکه چې جنگ د سهار تر وخته درېدلی و. خیرالدین وویل د دشمن ډیری قوه د کلا په مقابل ساحل کې پرته ده، خو هغوی هڅه نه کوي چې خپل ټول ځواک جګړې ته واچوي. شاید د یو ناڅاپي برید څخه بیریږي، خو سره له دې دوی لا هم خوځښتونه کوي چې زموږ د دفاعي دیوالونو کمزوري ځایونه ومومي. زه ګورم چې دا چاره موږ ته دا فرصت راکوي چې که موږ د دوی د تنظیم نظم ګډوډ کړو نو کولای سو یو پراخه برید وکړو. عروج ترې وپوښتل دا کار څنګه کوې؟ بربروسا وویل موږ به د دوی مشرتابه مجبور کړو چې پاته ځواکونه جګړې ته راوباسي. دا کار به د یوې پخوا تیارې سوي نقشې پر بنسټ وکړو. خیرالدین لږ تم سو، فکر یې وکړ، بیا ترغوت ته مخ راواړه وویل د دوی مشر څوک دی؟ هغه وویل کاردینال دوسینیسروس. عروج حیران سو، ویل کاردینال دا د دوی د مذهبي مشرانو لقب نه دی؟ ترغوت وویل هو هماغه دی. خیرالدین بربروسا په تمسخر وخندل، ویل دغو خبیثانو هیڅ کار چانس ته نه دی پرېږدي. عروج ویل نو پلان دې څه دی؟ خیرالدین بربروسا وویل پلان دا دی چې زه به په خپله د پټو لامبو وهونکو یو ټیم رهبري کړم او د برید څخه تقریبا 1 ګړۍ مخکې به موږ پټه لامبو وکړو تر څو د هسپانوي کښتیو بندر ته ورسېږو. هلته به چې څومره کوچنۍ کښتۍ وي هغه به ډوبې کړو او بل ټیم به د هرې کښتۍ رسۍ پرې کړي. صالح خبره پوره کړه ویل او کله چې سفر راسي کښتۍ به په زور سره ساحل ته ولاړ سي او پر ډبرو به ولګېږي. عیدین حیران سو، ویل ډېره هوښیارانه طرحه ده. عروج ویل پر الله جل جلاله توکل، خو هڅه وکړئ ځانونه وساتئ، موږ نه غواړو یو کس هم د لاسه ورکړو. عیدینه ته او ترغوت به د خیرالدین پر ځای د الجوهره مشري کوئ او د لویدیځ طرف څخه به برید کوئ کله چې زه اشاره درکړم. ناڅاپه دروازه وټکېده. دوی ویل راسه. هغه حسن الکرسو راغلی، ویل السلام علیکم. دوی ورته ویل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، څه خبر دې راوړی دی؟ هغه ویل د امیر السالم لخوا یو قاصد راغلی دی، هغه امیر عروج ته وایي چې ژر تر ژره ورسره وویني. عروج ویل امیر ما غواړي؟ حسن ویل همداسې قاصد ویلی دی. خیرالدین ویل ښایي غواړي چې د برید پلان در سره وڅېړي. عروج ویل ښه هغه ته وایي چې زه در روان یم، ژر در رسېږم. د امیر په ماڼۍ کې عروج د هغه مخې ته ناست و. امیر یو لیک په چوپتیا کې لوستی او چې ختم سو نو عروج ته یې مخ ور واړوه او یې ویل دا لیک همدا اوس راورسېدی، نو مې وویل چې درته یې وښیم او ستا نظر واورم، څه وایې ستا څه رایه ده؟ عروج ویل زه وایم ای امیره تر څو چې دوی د کلا څخه نه وي وتلي ته دې صلح ته غاړه مه ږده او پام کوه له دې هسپانویانو څخه هیڅ د خیر تمه مه کوه. امیر ویل که چیرې هغوی دا خبره ونه مني نو بیا؟ عروج ویل جنگ به ورسره وکړو او انشاءالله د قلا څخه به یې وباسو. امیر یو څه وخت غلی و، بیا راستل ورته مخ واړوه چیرې چې د هغه مرستیالان او ورور ناست و. ویې ویل زموږ د ورور رایه هم همدا ده، نو اوس د وزیر څه نظر دی؟ وزیر ویل الله جل جلاله دې وکړي چې زموږ امیر سم اوسي. زما دا مشوره ده ای مولا چې دا یو چانس دی زموږ په لاس کې دی او موږ نه پوهیږو چې سبا څه کیږي. که چیرې دوی کلک ودرېږي او مرستې ورورسېږي کیدای سي لاسته راغلي هر څه د لاسه ورکړو، خو تصمیم ستاسې دی. عروج په بیړه ورغبرګه کړه ویل که امیر راته تر سبا وخت راکړي نو دا طرحه چې ما. وزیر یې خبره پرې کړه او بیا ویل ای قومندانه یو مرغه چې په لاس کې وي نو تر هغو لسو مرغانو ښه دی چې په ونه کې ناست وي. زموږ خلک نور د زغمولو طاقت نه لري، لکه څنګه چې ته وینې محاصره هم اوږده سوې ده او سبا به څه کیږي دا هیڅوک نسي ویلی. بیا امیر ته مخ ور واړوه ویل بیا هم قلا المالحه دومره ارزښت نه لري، دا د پخوا څخه زموږ لپاره مړه سیمه ده او دا به هسپانویانو ته هم کومه خاصه ګټه ورنه کړي. که موږ نن صلح ومنله دا به موږ ته فرصت راکړي چې خپل صفونه بیا منظم کړو او په راتلونکي کې پرې حمله وکړو او بیرته یې ونیسو. عروج هڅه وکړه چې یو ځل بیا خبرې وکړي. ویل ای امیره زه وایم چې، خو امیر خپل راسته لاس پورته کړ او عروج ته اشاره وکړه چې چپ سي. ویل بس ما هغه څه واورېدل چې بسنه کوي،
الله جل جلاله دې خیر ته زمینه برابره کړي. اوس ټول لاړ سئ لکه یو مجاهد او جنگي سړی چې تل دا خبر په خپل حساب کې نیسي چې خیانت د هر نظامی چارې څخه نه بیلیدونکې برخه ده. همدا وجه وه چې عروج دا خبره همیشه تمه کوله چې دا کار هر وخت او تر هر ډول شرایطو لاندې رامنځته کېدای سي. د خپل نظامی حس له مخې هغه دا هم اټکل کاوه چې تومي یا نور هغه حکام چې د افریقا پر هغو ساحلو واکمن دي چې د اروپایانو سره د جګړې ډګر ته نږدې پرتې دي، دا خلک د اعتماد وړ نه دي، باور پرې نشي کېدای او باید د یو حد څخه زیات ورسره معامله ونه سي، ځکه چې د هغه په نظر دا حکام صرف د پاچا مینان دي یا د هغه ساتونکي، خو نه د وطن خیرخواهان. دوی شهوتونو برباد کړي دي او د خلکو او وطن پر وړاندې د مسؤلیت احساس له منځه تللی دي. کله چې یو له دغو حکامو څخه د هغه مرستې وغواړي یا کومه مرستندویه وینا وکړي، نو هدف به یې دا وي چې عروج او د هغه ملګري ځان ته راواړوي او د خپلو موخو لپاره یې وکاروي. له همدې امله کله چې تومي ورته ویل چې الجزایر څخه ووځئ، دا کار یو پخته قومندان لپاره هیڅ تعجب نه و، خو دا معنا نه لري چې دا کار به یوازې پرېږدي. نه موقع ورته مناسبه وه، نه وخت چې څوک غفلت وکړي، خو ده دا خبره د خپل ملګرو سره شریکه نه کړه. سبا سهار عروج د بندر پر طرف د خپل رور او ترغوت سره روان و او هغوی ته ویل چې پلان دې لغوه کړئ. رور یې حیران سو، ویې پوښتل څه وایې؟ عروج ورته ویل لکه څنګه چې مې درته ویل هر څه ختم سول. رور یې بیا وپوښتل زه پوه نه سوم. عروج ودرېدی او ورته یې ویل څه نه دي درته واضح؟ ما درته ویل هر څه پای ته ورسېدل، نه نور جګړه سته، نه محاصره او نه برید. هغوی تومي ته پیغام استولی چې جګړه دې بنده سي، دا په دې شرط چې یوازې کلا به دوی ته پاته سي. تومي هم قبول کړي دي، نور زموږ ضرورت نسته. اوس پوه سوې؟ ورور یې حیران و، ویې پوښتل خو ولې؟ ترغود ورغبرګه کړه، ویل خبره خو واضحه ده، یعنی تومي خپله چوکۍ د هیواد تر ګټې غوره وبلله. ناڅاپه د خلکو خوشحالۍ او نارې واورېدلې چې د هسپانویانو سره د جګړې د بندېدو په خوشحالۍ کې وه. درې واړو مخ واړوه او منظره یې ولیدله. عروج ورو وویله هېڅ عجیبه نه ده چې کفار پر موږ باندې غالب سي، تر څو چې زموږ ولس همداسې وي، صرف خپل په نفس پسې ګرځي. همداسې به وي ورونو، کفار موږ د صلح په نوم تېرباسي او بیا مو له شا څخه په تبر باندې وهي. بیا عروج ویل خو دا حالت به ډېر دوام ونه کړي، که څه هم تومي ځان وپلوري، خو موږ به دا کار ونه کړو. د یوې میاشتې په کمه موده کې د مرسیه ښار پر ساحل 3 وړې کښتۍ د شپې په تیاره کې ساحل ته رانږدې سولې چې پکښې یو شمېر کسان ناست وه. د هغوی ترمنځ خیرالدین بربروسا، علي الاندلسي، اسماعیل او نور ملګري هم شامل وه. کله چې کښتۍ ودرېدلې، ټول کسان کښته سول. خیرالدین بربروسا خپل ملګرو ته وکتل او ویې ویل ښه نو ملګرو، کله چې خپل کارونه خلاص کړئ بیرته سمندر ته ورسئ او 1 ساعت وروسته به مو په منځني سمندر کې بیرته راپورته کړو. پوه سواست؟ هڅه وکړئ چې خپل ماموریتونه دقیق ترسره کړئ او دښمن ته چانس ورنه کړئ. دښتې په لټه کې دی د عمر مختار، بحر مو غواړي هم بربروسا سالار، پالرو بر یې رپول غواړي ظلمو، سپینه جنډه مو خپرول غواړي ظلمو، دا اسلامي برم ساتل غواړي ظلمو، تیر عظمت بیا احیا کول غواړي ظلمو، دا قرباني او د ایثار په جذبه بیا پس پنځ پیڅلې مسیر تلل غواړي ظلمو.